محمد بن قاسم ولسمه برخه زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لرزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لرزوي د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست الله رب العزت مو خوشحال لره لارې زه محسن احسان مو یو ځل بیا د محمد بن قاسم د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پای راسره واورئ قدرمنو اوریدونکو په تېره برخه کې مو اورېدل ریپریټ چیغه کړه حاضرینو اوس به د سلیمان بن عبدالملک او محمد بن قاسم سیالي وي د تورو جامو د زلمي عمر له 19 کالو نه کم دی دا چې نور څه وسول انشاءالله په دې برخه کې به یې واورو د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو د ځینو ملګرو خواهش دا وي یو ځای پر دې تبصره کوئ زما د تبصرې هیڅ ضرورت نشته هر ځوان د خپل ځان سره دا سوچ او فکر وکړي هغه وخت چې د امت 14 کلن او 19 کلن ځوانانو د یوې خور په پیغام وینه په جوش راتله او هر رنګه خطر ته تیارېدل او د نن سبا عصر 14 کلن او 19 کلن ځوانان په څه بوخت دي دا پرېکړه تاسو ته پرېږدو موږ تبصره نه پر کوو ریپلی چې دا اعلان وکړي چې د تورو جامو د زلمي عمر له 19 کالو نه کم دی پر دې خبره نندارچیان نور هم حیران شول او پر ځوان یې سترګې شخې شوې ریپلی بیرغ ورپاوه او نظبازان په ډیره توندۍ یو له بل نه تیر شول نندارچیانو له احساساتو ډکې چیغې پورته کړې تنکي ځوانانو تر ډیره وخته د محمد بن قاسم په ملاتړ چیغې وهلې د پاخه عمر خاوندانو بیا ویل چې دغه هلک ډیر چست او چابک دی خو د سلیمان غوندې پهلوان د سیالۍ نه دی په لومړي ځل سلیمان له هغه سره قصدن مراعات وکړ خو کله دوهم ګزار نه هم بچ شو دا به معجزه وي چیرته 19 کلن هلک او چیرته سلیمان غوندې تجربه کار او جهان دیده خو د زلمیانو احساساتو اسمان لرزاوه اوس د دوی اتل 19 کلن ناپېژندوی ځوان و د هغوی اتل همدی و او د ده په باب د چا اعتراض نشو اورېدی څو ځایه په همدې اړه نندارچیانو په منځ کې ناندرۍ تر لاس اچولو پورې ورسېدې د رواج سره سم نظبازانو دوهم ځلې موقع ورکړی شوه او یو ځل بیا دواړه یو د بل په مقابل کې ودرېدل هلکان او تنکي ځوانان د خپل ځوان اتل خواته ورغلل د ټولو سترګې په نقاب کې پټ مخ لیدو ته ناقرار وي ریپلي خلک په شا کړل او بیرته په خپل ځانګړي ځای ودرېد د بیرغ له اشارې سره سم یو ځل بیا ګرد اوچت سو او له لږ ځنډ لپاره چوپتیا خپره شوه محمد بن قاسم ناڅاپه یوې خواته ټیټ شو د سلیمان د نیزې له ګزار نه بچ شو سلیمان هم چپ لوري ته ټیټ شو او د خپل حریف له وار نه یې د ځان ساتلو هڅه وکړه خو له ده نه هم په زیاته چلاکي محمد بن قاسم د خپلې نیزې څوکه د هغه په لوري ور واړوله او د هغه په شي پشتۍ یې ګزار وکړ سلیمان خپل توازن ونه شو ساتلی او له آس نه له غورځېدو سره سم بیا اوچت سو په پشتۍ یې لاس کښېښود او د بېوسۍ په حال کې یې یوې او بلې خواته کتل له څلورو خواوو نه اسمان لړزونکې چیغې اوچتې سوې محمد بن قاسم لږ وړاندې تیر شو بیرته یې آس راوګرځوه له آس نه پلی شو سلیمان ته یې په مصافحه لاس ور اوږد کړ خو هغه د لاس ورکولو پر ځای مخ ترې واړوه او په توندۍ په یوه خوا ولاړ او د سترګو په رپ کې په زرګونو نندارچیان تر محمد بن قاسم راچاپېر شول ایوب ورغی مبارکي یې ورکړه او ورته یې وویل اوس خو دې له مخ نه نقاب وغورځوه دا ټول ستا د څېرې د لیدو په انتظار دی هلته ژوندی آبادي اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري زمون توری ایمانی عجیبه هیبت لري شور او زود مدت تکبیر اسمانونه لړزوي پاک ذل جلالت د ښکلي دین خدمت لره ته یې کړه قبول دغه سپېڅلي د محمد بن قاسم د خبرونې مینوالو محمد بن قاسم نقاب لرې کړ د زلمي څېره د خلکو له توقع نه زیاته سنګینه او باوقاره وه د هغه په ښکلو تورو سترګو کې د شوخۍ پر ځای د معصومیت ځلا پړکېده د خلکو د تودو احساساتو په ځواب کې د ده سکون او آرامي د ښکاروله چې هغه د لویو بریو په انتظار دی او تر لویو نه لویې فتحې به یې هم بې ځایه مغروره نه کړي کومو ځوانانو چې غوښتل دوی په اوږو سپور د دمشق په کوڅو کې وګرځوي اوس یې په حیرت ته کتل ایوب خپل یوه ملګري ته وویل زه رښتیا درته وایم
ما د یونان په مجسمو کې تر اوسه داسې ښکلی معصوم ساده او باوقاره څېره نه ده لیدلې. یو عرب پوښتنه وکړه ته له کومه ځایه راغلی؟ محمد بن قاسم ځواب ورکړ له بصرې نه. وروسته بیا ډېرو خلکو اصرار کاوه چې له موږ سره ولاړ شه. د په جواب کې ورته وویل ما د بغداد خلکو ته یو مهم پیغام راوړی او بیرته روانېږم. که تاسو ټول زما پیغام واورئ دا به مو له ما سره ډېره مهرباني وي. اوس ډېر زیات خلک هغه ته ورټول شول. ولید بن عبدالملک له څو منصبدارانو سره وړاندې ورغی. خلکو چې امیر المؤمنین ولیدی یوې او بلې خواته شول او لاره یې پرېښوده. ولید چې محمد بن قاسم ته ورنږدې سو ویې ویل زما په نظر دا ستا لپاره ښه موقع ده. په آس پور شه چې خلک دې وویني. محمد بن قاسم په آس پور شو. په غونډه کې خوله په خوله دا خبره له یوې سر نه تر بله پورې ورسېده چې دا غزوان یو مهم خبر راوړی. هغه خلک چې په مخ کې څپو کې وو یو په بل پسې په ځمکه کښېناستل. محمد بن قاسم په لنډ الفاظو کې د سراندیب د یتیمانو او کونډو دردناک داستان واوروه. بیا له زبیر نه دسمال واخیست او د ناهید لیک یې خلکو ته ولوست. د یتیمانو او کونډو داستان له اورېدو وروسته د ناهید لیک د خلکو په زړونو د نشتر په څېر داغونه لګول. د لیک له اورولو نه وروسته محمد بن قاسم دسمال بیرته زبیر ته ورکړ او په لوړ غږ یې وویل ای د اسلام پیدایانو زه ستاسو د ډیرو په سترګو کې اوښکې وینم خو په یاد ولرئ چې د انسانیت پر لمن د ظلم داغونه په اوښکو نه په وینو مینځل کیږي. د جبر او ستم کوم اوج په پراخه سیند کې بل دی موږ له لرې د هغه لږ تودوخه محسوس کړې ده او هغه داسې چې زموږ څو میندې څو خویندې او څو وروڼه پکې سوځېږي. خو موږ د هغو بدنصیبونو ناخبره یو چې له ډېرې مودې راهیسې د سند د استبدادي نظام په زلنو کې تړل دي. دغه غشي چې د یوې مسلمانې پیغلې په وجود کې ښخ وو د هغو لکونو غشو یو و چې د سند مغرورې باچاهۍ د خپل رعیت په سینو ازموي. نن که زموږ میندې خویندې د سند د زندان په تیاره کوټو کې د اسلام د مجاهدینو د اسونو د پښو غږ اورېدو په انتظار دي که نن دوی د الله اکبر د هغو په انتظار دي چې اوس هم د دبیل د مضبوطی کلا په دیوالونو زلزلې راوستو توان لري نو زما باور دی چې د سن ولس له کلونو راهیسې د ظلم او ستم په اور کې سوځېږي. هغوی هم د لویدیځ له افق نه د داسې رڼا د ورتګ په انتظار دي چې د ایران اورتون یې کلونه وړاندې چوپ کړ. د هغوی له ټپي سینو نه دا فریاد اوچت دی چې کاشکې هغه مجاهدین چې د بشریت په بڼ کې د مساوات د عدل او امن بوټي ته اوبه ورکړي د سند له ظالم پاچا نه هم توره واخلي او د دوی اسونه هغه ازغن بوټي تر پښو لاندې کړي چې د انسانیت او ازادۍ لمن پکې نشته دی. مسلمانانو دا خبر زموږ لپاره بد هم دی او ښه هم دی. بد پر دې چې زموږ د خپلو مسلمانانو ورونو خویندو حال واورید او خفه شو. ښه پر دې دی چې د حق او صداقت د تورې په مخ کې د قیصر او کسرا په څیر یو بل مغرور هم سر اوچت کړی. هغه ته ور وښیئ چې زموږ تورې تر اوسه پورې نه دي پسې شوي. په تېرو څو کلونو کې زموږ خپل منځي کشمکش موږ ته ډېر تاوان کړی. هغه پاچاهي چې زموږ د نیکونو د نومونو په اورېدلو لړزې دی اوس زموږ پر خلاف د جنګ اعلان کوي. که د یوې مظلومې پیغلې دغه لیک ستاسو په رګونو کې وینې په غورځنګ نه کړې نو په یاد ولرئ د ځمکې پر مخ زموږ د عزت او عظمت ورځ ګرځېدلې ده. خو زه مایوس نه یم. زه ستاسو د یوه په څېره کې هم مایوسي نه وینم. زه یوازې دا وایم چې یو غیرتي ولس د غفلت په خوب بیده دی او د دې ولس یوه غیرتي لور په لوړ غږ وایي چې ای د اسلام غیرتي زامنو تاسو د ځمکې د سر د هرې مژور او لور د عزت او عظمت د ساتلو لپاره پیدا شوي یاست او نن ستاسو دا حال دی چې ستاسو خپلې خویندې او نژورانې زنځیرونو په پښو د برهمن آباد په بازارونو کې کشول کیږي. خلکو د احساساتو په جوش کې ولید بن عبدالملک ته وکتل. یو په عمر پوخ سړی راوړاندې شو وویل که زموږ نه وړاندې دغه خبر امیر المؤمنین ته رسېدلی وي نو موږ حیران یو چې هغه تر اوسه د سند پر خلاف د جهاد اعلان ولې نه دی کړی. کڼه ګوڼه د اور غورځوونکي غره په څېر له احساساتو ډکه وه. ټولو په زوره د جهاد چیغې وکړې. محمد بن قاسم دواړه لاس اوچت کړل. خلک یې چوپ کړل او بیا خبرې پیل کړې. زما خبرې هغو ته نه دي چې د ناڅاپي احساساتو له امله څو نارې ووهي او بیا چوپ شي. ژوندي ولسونه د نارې او شعارونو ورکولو نه وړاندې تورې له تیږو نه راباسي او د مقابلې ډګر ته کوزیږي. تاسو په دمشق کې په احساساتي نارو د هغو سترګو دوا نه شي کولی چې په زرګونه میله لرې ستاسو د تورو د برېښنا د لیدو په تمه ناکرارې دي. امیر المؤمنین خپل مسؤلیتونه ښه احساسوي خو هغه تر اوسه ستاسو نارې نه دي اورېدلې. کاشکې د دې نارو سره هغه تورې هم ځلېدلې وای چې ستاسو پلرونو د اسلام د عظمت داستانونه پرې لیکلي. زه دا لیدل غواړم چې د قادسي او جنادین د مجاهدینو په اولادو کې د ژوند ساه شته که نه
په دې کې شک نشته چې اوس زموږ پوځونه ټول په افریقا او ترکستان کې مصروف دي، خو په تاسو کې داسې څوک شته چې په تورو چلولو پوهیږي. که همت وکړو د سیند په میدانونو د یرموک او دمشق یادونه بیا ژوندي کولی شو، نن به تاسو د خپلو پلرونو او نیکونو په شان دا ثابتوئ چې د ضرورت په وخت کې هر مسلمان سپاهي دی او چې زه ستاسو تورې ووینم له امیر المؤمنین نه د جهاد د اعلان هیله کوم. محمد بن قاسم له آس نه راکوز شو. د هغه د خبرو تر پای د ډیرو بوډاګانو او ځوانانو تورې اوچتې کړې وې. 11 کلن هلک په زحمت خلک په یوه او بله خوا کړل او ځان یې امیر المؤمنین ته ورساوه او ویل امیر المؤمنین ایا ماته جهاد ته د تلو اجازه راکوئ؟ ګرانو ځوانانو، دا 11 کلن هلک دی چې د یوې خور په پیغام امیر المؤمنین ته زارۍ کوي چې ما جهاد ته واسو اجازه راکړه. خو افسوس نن سبا پر موږ ځوانانو ما ته معلومه نه وه که نه توره به مې راوړله. اوس لږ تم شي زه په خپله توره راوړم. ولید په مینه د هغه پر سر لاس کښېښود او ویل ته باید څو کاله نور هم انتظار وکړې. هلک مایوس شو او بیا د محمد بن قاسم خواته نږدې ورغی او ودرېد. د ولید په اشاره یو سړی یوه کرسۍ راوړه. هغه په کرسۍ اوچت سو ویل د دې ځوان له خبرو وروسته ماته د نورو څه ویلو ضرورت نشته. د خدای شکر دی ستاسو غیرت ژوندی دی. زه د سیند پر خلاف د جهاد اعلان کوم. په ګڼه ګوڼه کې بیا چغې اوچتې سوې. ولید خپلو خبرو ته دوام ورکړ. ویل زه غواړم چې په یوه هفته کې د دمشق پوځ بصرې ته روان شي. که هلته هم د محمد بن قاسم په څېر څو ځوانان وي نو له بصرې او کوفې نه هم د زیات شمېر پوځیانو راټولېدل ممکن دي. په تاسو کې چې څوک اسونه نه لري د اسونو او چې وسله نه لري د وسلې بندوبست به یې وشي. زه تاسو ته یو مهم اعلان دا کوم چې د سیند د لشکرو قمندان او سالار به محمد بن قاسم وي او ما د دغه مجاهد زلمې لپاره عماد الدین لقب غوره کړی. تاسو دعا وکړئ چې دی په رښتینې معنا عماد الدین شي. په لاس کې قرآن لرو، یو لاس کې موتوره او په بل لاس کې قرآن لرو. مست خدای په مینه یو تیر له ځان شیرینه یو. مست خدای په مینه یو تیر له ځان شیرینه یو. هو الله هو الله یو لښکاري رحماني عجیب هیبت لري. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو د شپې په درېیمه برخه کې محمد بن قاسم د دمشق په جامع جومات کې د تهجد لمانځه نه وروسته لاس اوچت کړل او په ډېرو عجز یې دعا وکړه. یا رب العالمین، زما په کمزورو اوږو یو دروند بوج لوېدلی. ما ته د دې مسؤلیت د ترسره کولو بری راکړه. زما ملګرو ته د پلرونو او نیکونو عزم او همت راکړه. د محشر په ورځ مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیدایانو په منځ کې شرمنده مه کړې. ما ته د خالد رضی الله عنه عزم او د مسنا رضی الله عنه ایثار وبخښه چې زما د ژوند هره شیبه ستا د دین د سرلوړۍ لپاره وقف شي. د دې دعا په پای کې د زبیر نه پرته یو بل سړی هم د محمد بن قاسم ښي څنګ ته ناست و او د په دعا یې امین وویل. دې دواړو هغه ته وکتل. نو هغه په ساده جامو او نوراني سره کې غیر معمولي جاذبه وه او هغه لږ نور ورنږدې سو. د محمد بن قاسم تر څنګ کښېنست او په مینه یې ورته وکتل. ویل ته محمد بن قاسم یې؟ هوکې. ته څوک یې؟ زه عمر بن عبدالعزیز یم. محمد بن قاسم د عمر بن عبدالعزیز د پاکۍ او بزرګۍ په باب ډېر څه اورېدلي وو. په عقیدت او ارادت یې ورته وکتل او ویل تاسو ما ته دعا وکړئ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفرمایل خدای دې ستا نیکې ارادې ترسره کړي. محمد بن قاسم ویل له ډېرې مودې نه مې دا اراده وه ستا د مجلس سعادت حاصل کړم. نن ستا سره ملاقات یو غیبي مرسته بولم. ما ته یو نصیحت وکړه. د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نصیحت د نن عصر هر مجاهد ته دی. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله وفرمایل زه یوازې دومره وایم چې ستا غوندې د ځوان او زړور لښکر سالار په قیادت کې به انشاء الله د دشمن پر خلاف د تورې جنګ زر تر زره پای ته رسیږي. خو که ته د جهاد له سمې جذبې سره سیند ته ولاړ شې نو بیا خو د خپل چلن او اخلاقو له لارې باید خلکو ته ور وښیې چې ته د هغوی د غلام کولو لپاره نه بلکې د باطل نظام د زنځیرونو نه د خلاصون په خاطر ورغلی یې. ته به هغوی ته دا ور وښیې چې ته د توحید په دایره کې چې څوک ګام کښېږدي هغه د دنیا د هر ډول غلامۍ نه ازادیږي. ته یو داسې هیواد ته روان یې چې هلته د ټیټ ذات خلک د خپلو اشرافو لوړ ذاتو ظلم او ستم د هغوی فطري حق بولي. د سند د استبدادي نظام د ریښو له غوڅولو نه وروسته که تاسو د اسلام د رښتینې مساوات عملي نمونه وښودلی شوه نو زما باور دی چې تاسو به د هغوی زړونه هم فتح کړئ. هغوی چې نن ستاسو دښمنان دي سبا ته به مو دوستان وي. د مسلمانانو بچانو او کونډو
پر سر د سند د حکمران او ظلمونو د داستان په اورېدو ځینې ځوانان له تاسو سره د انتقام او بدل له جذبې سره ستا ملګري دي، خو هغوی ته په لوېدلي دښمن د ګزار اجازه مه ورکوه. خدای تېري کوونکي نه خوښوي. د ظالم له لاسه توره واخله، خو ظلم مه پرې کوه، بلکې که یې توبه وکړه معاف یې کړه. که هغه د الهي دین منلو ته غاړه کښېښوده نو په غېږ کې یې ونیسه. که هغه زخمي وي او له تا نه پناه غواړي په زخمونو یې په ټیر کښېږده. زموږ په یتیمانو او کونډو ظلم شوی، خو ته د دوی د یتیمانو او کونډو پر سر د مینې او شفقت لاس کښېږده. او دا په یاد لره چې خدای جل جلاله ګاونډیو هیوادونو د عربو برلاسي نه غواړي، بلکې د کفر پر خلاف د خپل دین برلاسي غواړي. او که دا کار د عربو له لاسه پوره شي نو په دنیا کې به هم د عزت خاوند وي او آخرت به یې هم ښه وي. د سهار د اذان په اورېدو عمر بن عبدالعزیز رحمه الله خپلې خبرې پای ته ورسولې. د سهار له لمانځه نه وروسته محمد بن قاسم له هغه نه رخصت په وخت کې وویل، زموږ تر روانېدو پورې 5 ورځې نور هم لګېږي. په دې موده کې به زه ستا د علم او فضیلت نه ګټه د ځان نیکمرغي بولم، خو د ورځې به زه د نوو سپاهیانو په پوځي روزنه بوخت یم. که تاسو ته تکلیف نه وي نو د شپې کوم وخت کې به زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم. عمر بن عبدالعزیز رحمه الله ځواب ورکړ، ته چې څه وخت وغواړې ما ته راتلی شي. په ځانګړي ډول به د نن په څېر هره شپه په دې مهال زه هم دلته یم. 18 ورځې وروسته زه هم مدینې منورې ته ځم. محمد بن قاسم چې د حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمه الله نه رخصت شولو جماعت ته ننوت. د ځوانانو یوه ښه ډله یې وړاندې وروسته ملګري وه. د دروازې زینو ته چې ورسېد ویې ویل، تاسو میدان ته ولاړ شئ، زه هم له لږ ځنډ وروسته در رسېږم. زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري، شور او ځواک مو د تکبیر اسمانونه لړزوي. زموږ تورې ایماني عجیبه هیبت لري، زموږ تورې ایماني عجیبه د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو، د محمد بن قاسم د اوسېدو کوټې په مخ کې 2 سپاهیان اسونه تر جلب نیولي ولاړو. محمد او زبیر په اسونو پښې واړولې او مترکې یې ورکړې. د ښار له لویدیځ دروازې نه ووتل، د شنو باغونو په منځ کې لاړل، د یوې ویالې په غاړه ودرېدل، له اسونو راکښته شول او په اوبو کې یې ځانونه وغورځول. په رڼو او پاکو اوبو کې له ښې شېبې لامبو وروسته جامې بدلې کړې او تر څو شېبو پورې په مخ کې د غرونو او باغونو په زړه وړونکو منظره سترګې میخ شوې. محمد بن قاسم چې خپل ملګري د خیالونو په سمندر ډوب ولید وویل، سبا ته به وختي دلته راځو، اوس باید لاړ شو، خلک به زموږ انتظار کوي. زبیر ټکان وخوړ. محمد بن قاسم ته یې وکتل، ویې تاسو وویل محمد ناوخته کېږي، زه چې ځو. زبیر درځه. دواړه بیا په اسونو پښې واړولې. محمد بن قاسم وپوښتل، ته اوس په څه خیالونو کې ډوب یې؟ زبیر په غمجنه لهجه ځواب ورکړ، ما په تصور کې د سراندیب چمنونه او ځنګلونه لیدل. محمد زموږ منزل خو د سیند دښتې دي. زبیر هغه زه هر وخت وینم، خو کله کله د سراندیب ښکلي او شنه چمن او ځنګلونه هم را یاد شي. محمد بن قاسم پرون تا په خوب کې ناهید ته نارې وهلې، ما هغه وخت د دې یادول لازم ونه بلل. اوس که بده نه ونې راته ووایه چې تا په خوب کې څه ولیدل؟ د زبیر په شونډو غمجنه مسکا ځلېده. ویې ویل، ما په خوب کې لیدل چې د دبیل څو تنه سپاهیان رانه چاپېر وي، تورې یې ایستلې وي، څو تنو نور ناهید نیولې وي او د زندان په لور یې کشوي. زه ورمنډه کړم او هغې د خلاصولو هڅه کوم. محمد بن قاسم وویل، زما په خیال د ناهید یادونه ستا په دماغ او زړه ژور اثر کوي. زبیر زه له دې نه انکار نه کوم، په کومو حالات کې چې موږ یو له بل سره ولیدل او سره جدا سو، په داسې حالات کې به هیڅوک هم هغه زړور نجلۍ ته په زړه کې د ځای ورکولو نه انکار ونه کړي. یوه هوسۍ په منډه د دوی ترمنځ تېره شوه. محمد بن قاسم نظت تېره کړه. ویې ویل، د هغه وروستۍ پښه ټپې وه، که دوکباش ښکاري په غش ویشتلې، راځه ورپسې شو. زبیر او محمد په هوسۍ پسې اسونه وځغلول. زخمي هوسۍ ډېره وړاندې نه وتللې چې ورورسېدل او بیا د محمد بن قاسم د نیزې په ګزار ولوېده. زبیر له آس نه پلی شو، هغه یې حلاله کړه او له وروستي ورانه نه یې غشي وکښ. ویې ویل، که موږ نه وای لیدلې نو د کوم بوټي په میخ کې به یې په زحمت ساور کړی وای. څو سپاره د ونو له منځه راښکاره شول. محمد بن قاسم چې ورته وکتل، سلیمان یې وپېژند. ویې ویل، اوهو دا خو زموږ پخواني دوستان دي. سلیمان نږدې ورغی، د آس جلب یې کش کړ. ویې ویل، دا زموږ کار دی. محمد بن قاسم ورته ویل، تاسو یې در سره وړی شئ، موږ یوازې د یوه سخت ځکندن نه وژغورله، پښې یې ټپي وې، موږ ویل ښایي د کوم بوټي په بیخ کې په پټه شي. صالح وویل، ته درواغ وایه، لوېدلې هوسۍ مو حلاله کړې ده. محمد بن قاسم ځواب ورکړ، دا سمه ده چې هوسۍ لوېدلې ده، خو زما د نیزې په ګزار او تاسو د خپل غشي نښه د هغې په پښه لیدلی شئ. صالح په غوسه شو، توره یې وکښله، خو سلیمان په زور ورته وویل،
تا د دې دواړو کمال لیدلی دی او د خپل غیش ویشتلو په باب دی چې څه دعوه کوله هغه هم نن درته څرګنده شوه. دا یې وویل. بیا یې محمد بن قاسم ته مخ واړه وویل زما دا دوست چې څومره احساساتي دی هومره بېعقل هم دی، که ستاسو ضرورت وي نو دا هوسۍ در سره واخلئ. محمد بن قاسم ځواب ورکړ نه ډیره مننه، که زموږ په کار وای په خپله به موږ کار کړی وای. دا یې وویل او بیا دواړو د اسونو جلب راکش کړ او په یوه تراټ وځغلېدل. هلته ژوندی آبادي اسمانونه لړزوي، زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، زمون توري ایمانی عجیبه هیبت لري، شور او ظلم د تدبیر اسمانونه لړزوي. پاک ذوالجلالت د ښکلي دین خدمت لومړی فتحه د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو. د سهار لمانځه نه وروسته د دمشق خلکو له بامونو او بازارونو څخه د محمد بن قاسم د پوځ د جلوس ننداره کوله. د دنیا په تاریخ کې دا لومړی پیښه وه چې یوې لرې سیمې ته د پوځ قومنده د یوه 18 کلن زلمي په غاړه وه. له دمشق نه تر بصرې پورې هر کلي او ښار نه له دې پوځ سره نور رضاکاران هم ملګري شول. کوپې او بصرې ته د محمد بن قاسم د روانېدو خبر رسېدلی و. ځوانو میرمنو خپل میړونه، میندو خپل زامن او خویندو خپل ورونه له ځوان سالار سره جهاد ته هڅول. د غیرتي قوم د یوې بېوسې لور فریاد هر کور ته رسېدلی و. د بصرې په ښځو کې د زبیدې دې تبلیغ اثر کړی و چې ناهید مسئله د قوم د هرې نژور او خور مسئله ده. ځوان نجونې له هرې محلې نه د زبیدې کور ته ورتلې او د دې د خبرو له اورېدو وروسته به له یوې نوي جذبې او احساس سره بیرته ستنېدې. په ناروغۍ برسېره د محمد بن قاسم مور د بصرې په کورونو کور په کور ګرځېده او ښځو ته د جهاد تبلیغ کاوه. زبیدې څو غازیانو ته د اسونو او وسلو په خاطر خپل ټول زیور او ګاڼه وپلورل. د بصرې د ټولو امیرانو غریبو کورونو نجونې د دې په تقلید همداسې وکړل او د بصرې بیت المال ته له مجاهدینو سره د مرستې په نامه د طلا او سپینو زرو ډک کړل. د عراق د نورو ښارونو ښځو د خیر په دغه کار کې د بصرې له ښځو نه وروسته کېدل نه خوښول او په لکونو روپۍ راټولې کړې. محمد بن قاسم په بصره کې 3 ورځې پاتې شو. له راتګ نه دمخه حجاج بن یوسف ته د مکران د والي محمد بن هارون دا پیغام را رسېدلی و چې د عبیدالله په مشرۍ چې کوم هیئت دوی د بیلته استولی و له هغوی نه یوازې 2 تنو بیرته ځانونه مکران ته را رسولي، نور ټول د بیل والي وژلي دي. دې خبر د بصرې په خلکو د انتقام په اور د تیلو اچولو کار وکړ. له دمشق نه د روانېدو په وخت کې د محمد بن قاسم د لشکر شمیر 15,000 کاسه و. خو کله چې له بصرې نه دغه لشکر روانېدو شمیر یې 12,000 ته ورسېده چې 6,000 پکې د اسونو سپاره او 3,000 پلي او 3,000 د اوښانو خاوندان وو. قرآن لرو مست خدای په مینه یو، تیر لزان شیرینه یو، مست خدای په مینه یو، تیر لزان شیرینه یو. هو الله هو الله یو الأخکار رحمانی عجیبه هیبت لري. د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو. محمد بن قاسم له شیرازه نه مکران ته ورسېد. د مکران د سرحد نه د تېرېدو نه وروسته د لسبیلا په غرنۍ سیمه کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ شول. بهیم سنګ له 20,000 پوځ سره د لسبیلا سندي والي مرستې ته را رسېدلی و. هغه د یوې غونډۍ پر سر یوه مضبوطه کلا خپل مرکز ټاکلی و او په ټولو لارو یې غش ویشتونکي وټاکل. د پلار له مخالفت سره سره بهیم سنګ راجا ته ډاډ ورکړی و چې د 20,000 پوځ به په 12,000 مسلمانانو لسبیلا نه وړاندې تګ ته پرېنږدي. غرنیو سیمو ته د مسلمانانو د ننوتلو سره سم د بهیم سنګ لشکر هلته دلته یرغلونه پیل کړل. 40 تنه پوځیان به ناڅاپه په یوه کنډه راښکاره شول او د سترګو په رپ کې به د محمد بن قاسم په لشکر د ډبرو او غش باران وکړ او بیرته به ورتښتېدل. د اسونو سپاره خو له یرغل سره په یوه او بله خوا تیت شول او له یرغل نه به یې په امان پاتې شول. خو د اوښانو سپاره به سخت پریشان و. کله کله به ترهېدلي اوښان بیرته راسامبال د یرغل کوونکو له تعقیب نه زیات مشکل و. محمد بن قاسم د دې حملې په مقابله کې پیاده ګروپونه رامخې ته کړل، خو یرغل کوونکو بیا د شا لخوا په لشکر را پرېوتل. یوه ډلګۍ په کومه غونډۍ وختله او د محمد بن قاسم د پوځ پام یې ور واړوه او بلې ډلې به ګین لوري حمله وکړه. څومره چې د محمد بن قاسم پوځ وړاندې تلو هومره دغه حملې زیاتېدې. د شپې به یې د پړاو اچولو په وخت کې 4 برخه پوځ خامخا شاوخوا غونډیو په سرو پیرا کوله تر څو دښمن سخون رانوړي. یو ماښام محمد بن قاسم ته یو جاسوس احوال راوړ چې له دې ځایه 6 میله لرې یوه مضبوطه کلا د لشکر مرکز دی. هغه سمدستي خپلو تجربه کارو سالارانو شورا جوړه کړه. د ځینو سردارانو رایه دا وه چې دغه لاره پرېږدو او د سیند په غاړه
هواره لاره غوره کړو خو موږ چې څومره له دې کلا نه لرې شو هومره به دښمن له حملو نه په امان خو محمد بن قاسم له دې رایې سره موافق نه وویل تر څو دغه سیمه له دښمن نه پاکه نه شي زموږ وړاندې تګ له خطره خالي نه دی زموږ مقصد د بیل ته رسېدل نه دی د سیند فتح کول دی او دا کلا د سیند دفاع مهمه مرچه ده زما باور دی چې دا کلا په فتح دښمن ټوله سیمه پرېږدي او د دښمن د پوځ کوم سپاهیان چې د بیل ته ولاړ شي یو ماته خوړلی ذهنیت به هلته خپور کړي خو که موږ له دې کلا نه لاره کږه کړه او پر مخ ولاړو د دې حوصلې به مضبوطې شي او زموږ شا به همدغسې له خطرونو نه ډکه پاتې شي زموږ لومړی هدف د همدې کلا نیول دی که د دې کلا فتح نه وروسته په شاوخوا سیمه کې د دښمن زیات پوځ پاتې وي نو دوی به له موږ سره د یوې فیصله کوونکي جنګ تکل کوي دا هم زموږ په ګټه ده زه پوهیږم چې د دې کلا د پوځ زیاته برخه په شاوخوا غونډیو کې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لپاره تیت دي زه غواړم همدا نن په کلا حمله وکړم او د دې هدف لپاره زه له ځانه سره یوازې 500 تنه پلي پوځ بیایم پاتې پوځ به ټوله شپه پرمختګ ته دوام ورکوي د دې ګټه دا ده چې دښمن به ستاسو د پرمختګ د درولو خیال کوي د سپوږمۍ په رڼا کې تاسو ته وړاندې تګ خطرناک هم دی خو که سهار تاسو د کلا د فتح خبر راورسېد بیا به درېږئ او زما د امر انتظار به کوئ که د کلا فتح نه وروسته دښمن په کوم بل ځای کې د پوځ د بیا سمبالولو هڅه وکړه نو زه به د کلا د ساتنې لپاره څه سپاهیان پرېږدم او تاسو به ځان راورسوم او که دښمن پر کلا د بیا تصرف لپاره حمله وکړه بیا به تاسو هلته راځئ یوه بوډا سالار وویل زما باور دی چې د سیند د فتح لپاره خدای جل جلاله ته ټاکلی انشاء الله ستا هیڅ تدبیر هم غلط نه دی خو د لښکر مشر باید لښکر سره یو ځای وي د هغه ژوند ډیر ارزښتناک وي هغه د پوځ روسي تکا وي که په دې خطرناک مهم کې تاسو ته څه خطر پیښي نو بیا به څه کیږي محمد بن قاسم ځواب ورکړ د محمد بن قاسم د خپرونې مینوالو دا چې محمد بن قاسم څه ځواب ورکړ دا به انشاء الله په راتلونکې برخه کې واورو دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه در بیا چې ستاسو حضور ته راحاضرېږو تاسو ټول په لوی الله جل جلاله سپارو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته روزد مدد تدبیر اسمانونه لړزوي زمون توری ایمانی عجیبا حیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبا حیبت لاری شور و زود مدد تکبیر اسمانون لرزوی زمون توری ایمانی عجیبا حیبت لاری زمون توری ایمانی عجیبا حیبت لاری شور و زود مدد